بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه کې هله مدام ټول به راوجوړ اوسئ. نن نسم درس وایو انزر ټاب کې ټیبل ګروپ سیکنډ پارت وایو. هغه دوم بخش چې کوم پاتې وو یا هم کانټیکچوال ټابس وایو. یعنې د ټیبل چې د خپل یو آبجیکټ دی او ځان ته ضمیمه ټابونه لري ورسره چې د ډیزاین او لیاوټ په نامه وو. انشاءالله نن به هغه وایو. کنټرول ډبلیو کنټرول ان. زه دلته یو ټیبل جوړوم. دغه ټیبل ټول چې دی ډیزاین او لیاوټ ټابونه چې دي دا د دو ضمیمه دي، یعنې دو سره رابطه لري د ټیبل سره چې هغه که چیرې موږ انزرټ کړو نو موږ ته دغه ټابونه هم راځي. نو د دې لپاره موږ باید دا هم وپېژنو. لومړی کې زه دا کې لیکم مثلا رول نمبر، د بل کې هم لیکم نیم برخه نویسنه چې کاپس مې ویلی وه په دا خاطر ټول لوی حروف راغلل. رول نمبر، د بل کې هم لیکم نیم، د بل کې هم فادر نیم، په د بل کې هم پروګرام او ټابس وایم چې د ټابس واسطه موږ کولی شو تنه د رو اضافه کړو. ټابس وایم چې رو اضافه شي موږ کالم نشو کولی چې اضافه کړو. لومړی نمبر رول نمبر چې دی لومړی دی، نوم یې چې هم دی احمد دی، فادر نوم یې چې دی هم دی خان دی، پروګرام هم چې دی ورد دی. ټاب وهو چې زیات شي دوهم نمبر شاګرد چې دی مثلا سلطان دی، د پلار نوم یې هم جان دی او اکسل پروګرام وایي. اکسل پروګرام وایي او ټب بل نفر هم چې دی کوم هغه دریم شخص چې دی مثلا علی دی او د پلار نوم یې هم موږ ورته نشته کو احمد دی. او اکسس پروګرام وایي. نو دونه مخکې موږ باید دا سلیکټ کړو چې موږ ته هغه د کوم د ټابس هغه چې موږ ته معلوم شي. مثلا زه دا سلیکټ کوم ډیزاین کې دلته لومړی چې دی هیډر رو ده. مخکې دونه موږ باید دلته یو ډیزاین دلته ورکړو چې مشخص شکل موږ ته معلوم شي. هیډر رو کې چې دی دغه لومړی رو چې ده د دې هیډر کوم عنوانونه چې موږ ورکړي دي دا موږ ته ښایي چې دا مشخصه شي یا نه شي مشخصه. دلته په ټیبل سټایل کې هم موږ ته عینوي چې دا مشخصه شي که مشخصه نه شي. او بل ټوټال رو ده چې دا موږ ته مشخصه شي که نه شي مشخص. دلته موږ ته ښکاري چې د ټوټل رو مشخصه شي یا نه. او بل باندډ رو ده که نه دا موږ ته مشخصه شي که نه شي، یعنې د یو بل سره د اوس د لومړي او د دریم هغه باندډ سره وي یا نه وي. مویدوز هغه ته نه وشو. بل فرست کالم کې تغیرات راشي که را نشي. مویدوز هغه ته لاست کالم کې یا باندډ کالم کې دلته هم موږ ته هغه ښکاري چې هغه باندډ کالم کې هغه شکلونه ولري یا ونه لري. فرست لاست کالم کې موږ کولی شو دوزه هغه ورته تعین کړو. بل چې د سټایل ټیبل د موږ دوزه کولی شو سټایلونه ورته غوره کړو. دغه کوم ټیبل ته چې موږ جوړ کړی دی هر سټایل کولی شو چې دوزه ورته چې انتخاب کړو. او بل موږ کولی شو خپله یو موډیفای کړو ورته یو سټایل. دلته نوم ورکولی شو چې په هر نامه وي. مثلا زه د علي نوم ورکړم چې دا سټایل ما د علي په نامه وي. ټیبل یې هم ټیبل دی، د ټیبل نمبر چې هر څو دی موږ یې دوزه ورته تعینولی شو. بل دلته نویشته ته مثلا په دې شکل د نویشته وي. ډیزاین یې په دومره اندازه یې د سایز وي، بولډ وي، اټالیک شکل ولري، انډرلاین ولري یا ونه لري. موږ یې دوزه تعینولی شو. رنګ یې په کوم شکل وي، سره رنګ وي په هر رنګ چې وي، او لاتین وي، کمپلیکس وي په هر شکل چې وي.
بل آیا باونډري ولري که نه، د بارډر ولري که ونه لري، په کومه اندازه ولري موږ اجازه تعینولی شو. بل رنګ د هغه بارډر موږ کولی شو. بارډر دلته مخکې هم راځي، دلته هم تعینولی شو. دلته هم په کوم شکل وي د چوکاټ بارډر، دلته هم بیا وایي رنګ یې په کوم رنګ کې وي، په دې رنګ کې وي، بل رنګ کې وي، په هر رنګ کې یا هېڅ ونه لري که نه، نو کالر رنګ هېڅ ونه لري. او همدارنګه دلته هم موږ هغه پوزیشنونه ورته چینجولی شو چې په کوم پوزیشن کې وي. دا زموږ کولی شو هغه ورته څه کړو، چینج کړو، چې په کوم پوزیشن کې دغه وي. اوکې، هغه فارمیټ موږ ته د موږ په شکل راغلی، رول نمبر، نیم شو، فادر نیم شو، په موږ شکل راځي. دا هم هغه د سټایل برخه شو چې په کوم سټایل موږ غواړو. او که چې بیرته غواړو چې دغه کلیر کړو، کولی شو چې بیرته یې کلیر هم کړو. داسې او بیرته چې که چېرې موږ سلیکټ کړو، دلته بل سټایل هم ورکولی شو، یا نیو سټایل. که چېرې موږ بل سټایل غواړو چې دلته ورکړو، د سټایل نیم ورته ټایپ یې ورته وایي، پروګرام دی، ټیبل دی، په هر ټیبل دی که نه، د ټیبل کوم نوم وي چې په هر نامه سره وي، موږ دلته اجازه تعینولی شو. د هول ټیبل دپاره وي، هیډر دپاره، ټوټل ټیبل دپاره وي، هول ټیبل دپاره څه دی. دلته هم موږ هغه نوشته ورته تعینولی چې په کوم شکل وي، په دې شکل وي، په دې شکل وي، موږ هغه ورته اجازه تعینولی شو، په دې شکل وي. سایز هم اجازه تعینولی شو. هغه مخکې چې کومه یې وکړي موډیفای کړي، دلته هم هغه ګریډ چې کوم خبر وي اجازه موږ تعینولی شو. په دې شکل موږ ته جوړ کړل شي، هم جوړېدلی شي، په دې شکل وي، په دې شکل وي. هغه موږ ته څه کېدلی شي، ګرټاو کړلی شو. هغه بیرته دلته راوړو، هماغه ټیبل هم موږ ته راځي. بل چې دی د شیډینګ بخش دی، دا موږ کولی شو دغو ته که چېرې سلیکټ کړو که نه، موږ کولی شو هغه هایلایټ یې کړو، بیکګراونډ یې په هر رنګ سره موږ کولی شو دا څه کړو، هایلایټ کړو. هر رنګ چې وغواړو موږ کولی شو. بل چې دی د بارډر بخش دی، دلته بارډر ورته تعینولی شو چې په هر رقم بارډر وي، دا ځای ورته خپله ډرا کولی شو چې دلته کوم رقم بارډر ولري، دلته کوم رقم بارډر ولري، کوم رقم لاین ولري، بر کې څه رقم لاین ولري، هغه موږ ته څه کېږي، ښکارېږي چې په کومه اندازه وي. دلته ولري که ونه لري، په کوم اندازه، په کوم شکل وي که نه. دا زموږ بارډر ورته څه کولی شو، تعینولی شو، په دې شکل وي. دا موږ څه کوو، هغه رنګ ورته تعینولی شو. او بلته هم هغه سایز په کوم اندازه سایز ولري، د بارډر په کوم اندازه سایز ولري، دا زموږ کولی شو هغه ورته تعین کړو. بل هم چې څومره په څومره کې وي، د څومره فوټه وي، دا موږ هغه ورته څه کولی شو، تعینولی شو. دلته هم هغه کالر ورته تعینولی شو، په سور رنګ سره دا بارډر مثلا د سور رنګ سره وي، دا په بل رنګ سره وي. موږ کولی شو دا هغه خپله جوړوي چې هر شکل چې ته غواړې په هغه شکل څه کېږي، دا جوړېږي. په هر شکل چې ته غواړې دا جوړولی شي، هر رنګ سره. یعنې دا مسله دلخوا ده چې په هر شکل وي، ته کولی شي دا څه کړې، جوړ کړې، د شاوخوا بارډر تکمیل کړي. دا هم هغه رنګونه دي. او بل د بارډر د هغه د راتلونکي کې بیا هم دلته راځي، ډیزاین دلته پیج بارډر کې دلته هم راځي، خو دلته به لاندې اشاره ورته وکړو چې چېرته کوم طرف ته بارډر ولري، ونه لري، شاوخوا ته بارډر ولري، ونه لري. موږ کولی شو هغه ورته تعین کړو، لیفټ طرف ته بارډر ولري، رایټ ته. مخکې مو هم ویلي وو، او دلته موږ خپله ډرا کولی هم شو. او ګریډ لاین که چېرې موږ جالۍ شکل ورته ولرو، هماغه بارډر اینډ شیډینګ هماغه بخش بیرته راځي. او بل بارډر پوینټر چې دی، دا داسې کار کوي لکه دلته موږ هم ټایپ کې چې ویلي وو، فارمیټ پرنټر، یعنې د یوه ځای نه رنګ کاپي کوو بل ځای ته که نه. دا که چېرې اوس مثلا زه دا څه کوم، د دې کلم په شکل دغه زه کاپي کوم، زه دلته یې راوړم که نه، په هماغه بارډر شکل ماته څه کېږي، پرنټر کې وي، چې په هر رنګ زه وغواړم ماته یې هغه څه کوي، چینجوي. دا هم د ډیزاین ټب بخش. بل چې دی دلته د سلیکټ بخش دی چې سلیکټ سیل کوي، کومه سیل سلیکټ کوي، موږ کولی شو د هغو
چیک کو سلیکټ کو یعنی دا سیل کې چې هر چیرې زما کارسر وي هغه چیک وي سلیکټ وي هر خونه کې کارسر وي هغه سلیکټ وي که چیرې موږ غواړو چې دغه کالم ټول سلیکټ کو نو د زه هم کولای شو چې سلیکټ کو او د زه هم کولای شو په دې شکل که چیرې پروفیشنل وغواړو بیا دلته ورته راشه او د زه سلیکټ کو او که چیرې موږ وغواړو چې نه دغه رو زه غواړم سلیکټ کړم د زه موږ هغه رو سلیکټ کولی شو او که ټول ټیبل غواړم د زه ټیبل سلیکټ کولی شو بل هغه ویو شکل به د ګرید لاینز په شکل د جاله یو غوندې شکل لري که هغه موږ ته په شکل وښایي هم چیک کېږي دلته ښایي لیاوټ بل پراپرټیز دا انشاءالله سټ په سټ دلته بیا هم راځي دلته هغه اندازه ورته تعینوي چې په کومه میژر یعنې کومه څومره عرض به لري که نه پرزنټ کې یا انچ کې دلته هغه میژر ورته یعنې واحد ورته تعینولی شو په سنټر کې په هر ځای کې چې وي یا په مرکز کې وي بل د رو بخشش کالم بخش سل بخش انشاءالله دا دلته بیرته راځي ټول به ووایو په دې بخش کې به موږ کولی شو د زه د تعین کورته بل چې د ډرا دی دو طریقه موږ کولی شو دلته یو ټیبل شی کو ډرا کو خپله یې رسم کو په شکل چې وي او بل چې دی ریزر دی زه ورته درته جوړ کړم مثلا دا یو ټیبل موږ اریزر چې دی پاکولو غوندې شکل دی مثلا دا پاکه دا پاکه هر کالم چې موږ غواړو پاکوي یعنې خطوط دی هغه چې دی موږ ته چکي پاکوي بل چې هم ډیلیټ دی ډیلیټ دغه سیل ډیلیټ شي که سیل اپ هغه پورتنی انټایر رو یا انټایر کالم ډیلیټ شي هغه موږ ته ډیلیټ کنټرول زد چې بیرته خپل حالت راشي او که چیرې ویم چې نه اپ یې ډیلیټ شي هغه اپ یې ډیلیټیږي او که چیرې وغواړم چې نه ایدو انټایر رو دا ټوله رو ډیلیټ شي هم ډیلیټېدلی شي کنټرول زد چې بیرته خپل حالت راشي او که چیرې دلته هم زه کالم ټول ډیلیټ شي هم ډیلیټېدلی شي او ویدو ځکه رو ډیلیټ شي رو ډیلیټېدلی شي او همدارنګه ټول ټیبل ډیلیټ ټول ټیبل هم ډیلیټېدلی شي کنټرول زد چې بیرته خپل حالت راشي بل چې دی انزیټ اباوټ که چیرې موږ وغواړو دلته بره کې دونه بره موږ چې وغواړو یوه رو وغواړو هم دلته موږ چیک اضافه کولی شو یا ښي طرف ته وغواړو ښکته طرف ته یې وغواړو دونه یا یې لیفټ ښي طرف ته یا رایټ ښي چپ طرف ته که نه موږ کولی شو د زه هغه ورته چیک کړو په هر اندازه چې وي دلته اضافه کولی شو هغه روګانو دا هم یې دو بخش دا خو هغه انزرټ انټر شي یا دا کالم کوم طرف ته اضافه شي منځ کې شي یا نه شي دوزه موږ کولی شو هغه ورته چیک و انتخاب کړو بل چې هم چې دی میډ سل دی که چیرې مثلا زه دغه دوې خانې انتخابم بس میډ سل یعنې هغه منځ کې دغه چې دی د ریمو کوم یوه خانه ته جوړېږي جوړولی شو په میډ سل اما سپیل سل سپیل ټیبل چې دی سپیل سل چې دی د تنه یوه سل موږ ته چې کې وي په دوه برخو ویشي اما سپیل ټیبل چې دی دا ټیبل موږ ته په دوه برخو ویشي دغو مرج سل چې دی دو خلاف کار کوم زه کنټرول زد وایم چې بیرته خپل حالت ته راشي اوس زه دا خانه سلیکټ کوم دلته سپیلټ وایم وی په دوه بخشو وویشل په دوه بخشو اوس دا وویشل شو دغه سل وویشل شو او کنټرول زد او که چیرې وغواړم چې نه ټیبل په دوه بخشو وویشل ټیبل په دوه بخشو وویشل کېږي په کوم ځای کې زما کرسر وي هغه ځای په دوه بخشو ویشل کېږي بل چې دی دا خو د دوه بخش هم خلاص شو بل اوټوپیټ بخش دی چې یعنې پراخوالی وکړه او یې ونه کړه د کانټکسټ په شکل وي نږدې شي د وینډو په شکل شي د کالم سپیکس شي که نه شي سپیکسډ کالم شي که نه شي د عرض پراخوالی او کولی شو موږ ورته اندازه کړو دو کالمونو دپاره او بل چې دی سل سایز یې د دو هر سل سایز موږ کولی شو چې څومره لوړوالی څومره ښکته والی ولري
یعنې هایټ دی لوړوالی دی، د عرض چې په کومه اندازه پراخوالی ولري، لوړوالی پراخوالی دوزه ورته په اندازه موږ تعینولی شو. دوزه هم موږ کولی شو چې په هر اندازه چې وي موږ ورته چک کړو هغه اندازې ټول دپاره موږ غواړو بیا ډسټریبیوټ ووهو چې ټول دپاره راشي. بل چې دی الیګنمنټ دی د دوزه موږ کولی شو د پوزیشن د نوشتارۍ ورته تعین کړو. د دو دپاره موږ ټول ټیبل سلیکټ کوو، بیا تغیرات هم پکې راوستل چې دلته موږ ته ښکارېدلی په شکل. بل چې دی ټکسټ ډایرکشن دی چې نوشتاري شکل موږ ته په هر اندازه چې 280 درجو، 90 درجو، 270 درجو په هر اندازه موږ ته چک وي، بعض آذری وي، نمبرونه په نور شکل ورته نشته وي، د دوزه موږ کولی شو ورته چک کړو په مو شکل جوړ کړو. بل میرج سل دی موږ کولی شو دوزه چک کړو چې اراتراپي د دو سیلونه ورته وټاکو چې په کومه اندازه ټاپ ولري، چې لیفت ته څومره وي، زیات وي، کم وي، رایټ ته څومره وي او باټم ته څومره وي. موږ کولی شو د دغو سیل ورته د اراتراپي ورته چک کړو، تعین کړو د سیل. بل چې دی سورټ بخش دی دا هغه مخکې مو ویلو ترتیب د نزولي سعودي شکل کښې مو وغواړو د حروف ورته په نزولي سعودي شکل جوړ کړو. هغه یې دوزه کولی شو چې موږ مثلا دلته د رول نمبر بخش چې دی که نه زه دو نمبر جوړ دي، نمبر شکل دی، زه غواړم چې دا څه شي اوس اکسنټ دی په خپل حالت دی که نه. که چېرې زه وغواړم چې د دغو رول نمبر کوم بخش چې دی دا بخش چې دی دا درې او طرف ته راشي، برعکس دو راشي، هغه شکل موږ ته جوړ چې دلته یعنې درې دوه سعودي او نزولي موږ دوزه ورته تعینولی شو. او که چېرې بل وي یعنې هغه د نیم بخشي وي ټکسټ چې دی هغه سنډینګ راشي، بل بخش هم موږ ورته تعینولی شو، مثلا د پروګرام بخش شته هغه هم په بل شکل راشي. موږ کولی شو په خپل حالت دلته تغییرات په ټولو کې راولو. ما رول نمبر دی بیرته لومړي شکل چې راشي بیرته هغه یو دوه موږ سعودي او نزولي دوزه ورته تعینولی شو. دا هم د دو بخش. بل چې دی ریپیټډ هیډر که چېرې موږ دلته مثلا به رو ولرو ورته دلته باره کې زه زه دا ریزر کوم چې یوه خانه ته جوړه شي په دو کې زه یو ټایټل لیکل کوم مثلا د سټوډنټ ریکارډ که نه دا چې دی په چیرې زه دغه ټیبل زیات وي زه دغه ریپیټډ هیډر دا ورته انتخابوم. په نورو ټیبلو کې په لومړي کې بیا هر پیج کې دغه څه کېږي ریپیټډ کېږي، د هیډر هر پیج کې څه کېږي ریپیټډ کېږي، دغه سرخط چې دی دا ورته ریپیټډ کېږي. بل چې دی کانورټ ټو ټکسټ که چېرې مو وغواړو چې دغه ټول ټیبل چې دی بیرته ټکسټ راوړو، یعنې مخکې مو ټکسټ ټیبل ته چینجولی شوی دلته انزیټ کې موږ کولی شو دلته هغه کانورټ ټکسټ ټو ټیبل کو، اما دلته موږ بیرته کولی شو چې کانورټ ټو ټکسټ د ټیبل ټکسټ ته چینج کړو. اوکې پروګرام بیرته یې هغه چې په موږ شکل موږ ته چینج کړل د هغه په شکل د ټکسټ په شکل کنټرول زد چې بیرته خپل حالت راشي. بل چې هم د فرمولې بخش دی مثلا موږ دلته په دو بخش کې ښي طرف ته زه دلته پیس هم ورته لیکم چې پیس چې دی مثلا د دو پیس 1000 افغانۍ دی، په دو 2000 افغانۍ دی، په دو 3000 افغانۍ دی. که چېرې وغواړم زه دا جمع کړم اصلا فرموله خو چې دا خو د اکسل کې ډېر استفاده کېږي، دلته دومره نه استفاده کېږي پوه شوې. خو که چېرې موږ وغواړو چې دغه ټول جمع شي موږ کولی شو چې دغه ټول یعنې د پیس بخش چې کوم دی دا موږ ته جمع کړو په لنډ شکل موږ کولی شو د څخه استفاده وکړو، یعنې سم یې که د اباو نه یې موږ ته جمع کړو په دو خانه کې،
دا یې ټول موږ ته جمع کړو چې څومره افغانۍ شو. اما که چیرې په دې شکل نوشته وي دغه اعداد موږ کولی شو مثلا په دې کې نوشته وي 3000 په دې کې نوشته وي 15000 په دې کې نوشته وي 6000 که نه موږ وغواړو چې دا د لیفت طرف نه موږ بیا به دلته اوس خو لیفت دی که نه دا بیا ورته چینجېږي چې په کومه مثلا زه ورته لیکم رایټ طرف نه که نه رایټ طرف ته موږ ته جمع کړي هماغه اندازه بېرته موږ ته راغله که نه خو دلته موږ رایټ په نظر مې سم ورته نوشته نه کړو رایټ طرف ته موږ ته چې که ده جمع کړو زه په غټو حروفو باید نوشته شي که نه د رایټ طرف ټبز رایټ هماغه شپږ در موږ ته دا په دې شکل هم د چکې جمعېږي ځکه دلته یو را جمع شوی بیا شاید جمع نه شي دا هم د دو بخش انشاءالله په دو کې به نور مشکل نه وي یوه خبره په تېر لیسن کې موږ نه پاتې شوې وه چې په دې سره موږ هم ټیبل جوړولی شو که چېرې موږ علامه د جمع ورکړو بیا جمع ورکړو بیا علامه د جمع ورکړو بیا جمع ورکړو بیا وروسته مساوي ورکړو آخر باید یعنې اول یې هغه د مثبت علامه او آخر د مثبت علامه یا جمع موږ ورته یو چک و اډ کړو او انټر و موږ ته هم ټیبل جوړول شي دا یوه خبره د موږ د یاده وتلې وه بخښنې سره نور انشاءالله په دې کې به کومه موضوع نه وي